ښځه د واده په اوله شپه کوم دوه کارونه ډیر خوښوي او هر سړي ته پکار دی چې دا کارونه ورسره وکړي. په دې ویډیو کې ډیر تفصیل شته دی، نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، ځکه که نیمه ویډیو مو وکتله او بیا مو پرېښوده نو د ډیر څه نه به ناخبره پاتې شئ. قدرمنو، د واده اولنۍ شپه یو داسې نه هېرېدونکې لحظه وي چې د انسان نه بیا په ټول عمر کې نه هېرېږي او یو یادګاري شپه او لمحه وي. تر دې حده پورې ویل شوي دي چې که یو انسان دویم واده وکړي نو د دویم واده د اولنۍ شپې هم دومره خوند نه وي څومره چې د لومړي واده د لومړنۍ شپې خوند وي. د واده په شپه به تاسو د نورو معلوماتو نه خبر یئ چې د واده په شپه څنګه ښځې سره مخامخ شئ، خو د واده په اولنۍ شپه د نفلونو او دعاګانو سره سره ښځه دا هم غواړي چې خاوند ورسره ګپ شپ ولګوي، ځکه چې ښځه کله یو نوي کور ته لاړه شي او یو نابلده کس سره یعنې خاوند سره په لومړي ځل لیدل کتل کوي نو په هغه شپه باندې ښځه ډیره زیاته پریشر کې وي، نو غواړي چې خاوند ورسره ښه ډیر ګپ شپ ولګوي چې د هغې ویره ختمه شي او نارمل شي. ځکه څه سړي داسې هم وي چې د واده په اولنۍ شپه نور هیڅ نه کوي، بس ښځې ته د مخامخ کېدو سره د کوروالي نیت کوي او غوبل جوړوي چې دې سره ښځه ډیره ویریږي او ټینشن کې کېږي، ځکه چې د هغې په دغه کور کې لومړی شپه وي. نو د واده په اولنۍ شپه خامخا ښځې سره ډیر ګپ شپ ولګوئ چې ښځه مو خوشحاله شي او یاره یې ورکه شي، نو بیا د کوروالي نیت وکړئ او که ممکن وي په لومړۍ شپه کوروالی مه کوئ، سبا شپه یا بلې شپې ته کوروالی وکړئ. دویم کار چې ښځه یې خوښوي هغه د ښځې صفت دی. ډیرې ښځې دا فکر کوي چې زه به مې د خاوند په نظر کې څنګه ښکارم، آیا هغه به ما خوښه کړي او یا زه به یې خوښه یم او که نه. په همدې سوچونو کې وي ځکه چې خاوند سره یې لومړی ملاقات وي. نو خاوند ته پکار دی چې د واده په اولنۍ شپه د نور هر څه سره سره د ښځې صفت هم وکړي او هغه وستایي او د هغې د حسن او ښکلا په باره کې خبرې وکړي. په دې سره د ښځې زړه ډاډه کېږي او هغه ډیره خوشحالیږي او یو قسم آرام او راحت محسوسوي چې په انساني ژوند کې دا ډیر ضروری دی. قدرمنو ملګرو، دا معلومات تر همدې ځایه و. امید لرم چې دا مختصر غوندې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو په علم کې به څه اضافه شوي وي. په آینده کې له نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.